مونږ علاقه کې یو ماشکیو دا ننبیو زه په لار روانم ماته وی چې مولانا صاحب مبارکي ورکه مونږ ته مبارکي ورکه مال څه مبارک شه خیر خو مال جوړ زوی شوی وی چې خدای مونږ ته ډېر مهرباني وکړو ما څه مهرباني وکړو وی خپل ټلویزیون واغستو خپل او خدای دې مال خو نورانه کړو مال ما ته اوس وی چې مبارکي هغه ټلویزیون چې واغستو عزیزانو ښځه او لوڼې په ټي وي کتو باندې یکدم په نالت شو دی به چې د ننبیتوب نه راغی لنګ به یې والی او څښا خولې به تې بهدې بوی به تې تلو ښځې ورته ویل دا څه پلیت دی د کوره یې وشړل ویل دا ټي وي کې وګوره څنګه ښایسته ښایسته ځوانان او صفا سوتره او پتلون او کوټ او فلان ډینګ دا څه مردار دی د کوره یې وشړل نتیجه دا چې 3 کاله د کوره بار وساتلو بار مړم شو بار ختم شو او هغې ښځې کور ته پرېنو تاسو پوه شوئ لور د ټي وي په پرده چې د کم دم کم شان شوکت وګوري هغه شان شوکت ګوره سبا به دې هم جوړ کړي هلکانو ته وګوره د ټي وي په پرده چې د کم دم کم شان شوکت وګوري هغه شان شوکت د هلکانو ته وګوره دوی داسې جوړ کړي پاکستان خو یو جوکر ملک دی جوکر پیژنئ نقلیان د دوی خپل هیڅ تهذیب نشته فیشن یې نشته کرکټر یې نشته دا جوکران دي او که د امریکې لیوني وکته چې لوی لوی سرونه یې پریښي سبا ګوره د هلکانو هغسې لوی لوی سرونه پریښي که د هغې پتلون یې وکتو هغه د جیم غوندې پتلون هغې ټیټ د هلکانو ته ګوره دوی لکه نچو ته تړتړی ور اغوستی دوی هغسې پتلونه نو دا جوکران دي که د امریکنو لیونو ګیرې وکتې په دې کالجونو کې د هلکانو هغسې ببرې ګیرې او دا بریتونه د میلو غوندې سرونه دا یو خو دی چې زه هیپیز یم زه هیپیز یعنې ته د امریکې لیونی نو پاکستان یو جوکر قوم د لیوني دي د دوی خپل هېڅ تهذیب نشته ویښته ستا شوق دی ستا شوق دی ما ته وګوره پیغمبر 3 قسمه ویښته پرېښي وفرا لما او جمعه د غوږونو تر دې نیمه د غوږونو تر دې پیسکو او تر دې اوږو دا 3 قسمه ویښته پیغمبر پرېښي داسې تم پرېږده الله دې امان راکړي د لندن د ملکې د زوی واده وشو د هغې د انګور نامه ده لیډي ډیانا پاکستان کې نایانو بورډو لګولو ډیانا کټ هلکان به ورتله وی به ما ته د ډیانې غوندې ویښته جوړ که نو ما ښار کې جلسه وکړه ما وی چې هلکان ډیانا خو د دغه ښځه ده د چارلس نو ستاسو چارلس څوک دی بیخه موزه نو د هلکان ټول خفه و بیا چې مونږ ته د چارلس ښځه ووې نو ته چې نهی ته وی چې ما ته د ډیانې ویښته جوړ که نو یعنې زه ډیانه یم که نه نو چې ته ډیانه خو چارلس دې میړه دی که نه دا هغه شرمېدلی قوم د دوی به کم غم جاړي کم یو نه دی 2 نه دي 10 نه دي 6 نه دي لباس تاسو وګورئ تایي انګریز ولې اچي ځکه چې د هغې مذهبي شعار دی صلیب ستا مذهبي شعار وګوره ته مغسې کوه که سیکان وګوره مذهبي شعار دی پټکی په سرول
او د ټول بدن نه یو ویختم نه لرې کول. انګریز په وس کړی دلته په فوج کې جرنیلان او برګیډیران به وسیکان ته ورته د کپړې غوندې رنګ به د پټکي د کپړې و، لیکن هغه کپ به نه په سرولو ویل به زمونږ مذهب کې نشته. ګیره مونږ سره بالا ماڼۍ کې یو سید فوج کې برتی شو، ویلې ګیره دې دا ګیره لرې که نو بس لویه لویه ګیره یې وکلی کړه. چې کلی کړه ګیره هم کله کړه او فوجي میډیکل کې انفټم شو. نو ما ویل که د ده په ځای او سیک وی نو سیک ته به چا دا جرت کړی اول خو په هغه سلیکشن بورډ والاو د لعنتي چې په مسلمان ملک تعلق ته څنګه وی چې ګیره کله کړه. اول خو د هغې خدای تباه کړي. بیا چې هغې ووی بدبخته بیا ته ولې کلی دا ټکی به یې سیک ته کړی. نو زما عزیزان دا زمونږ خلقو اسلام دی او دا زمونږ خلقو مسلمانی ده چې بذات زمونږ هیڅ کردار او کرکټر نشته. مونږ نقلیان او جوکران یو چې د چا څه جوکرتوب وګورو هغسې کوو. که چېرته څوک مو لیدو چې زیارت ته اوس زمونږ دا موجوده وزیر اعظم چې دی هلکه ته د مړو وزیر اعظم یې چې چېرته زیارت ګورې ته ورته په سجده پروت دی. پرون هم تللی دی پیر غازي شاه له چېرته راځي صاحب لاهور کې داتا صاحب ته راځي چادر پې چړھائے او پلانې چړھائے ژوندو پسې وګرځه د دې ملک څه مسلې حل کا. ستا څه کار دی چې ته د مړو وزیر اعظم که ته د ژوندو وزیر اعظم. ښه دا زمونږ دلته صوبه سرحد کې چې ګورې د پردو روټو پسې به منډې وي. نن والا ما روټۍ کړې سبا والا تا کړې بل سبا والا بل کړې. اوس په څه کېږي؟